تاسو یقیناً د شی نه خبرې کوم ته موږ السعی وو، یعنی د دوه غرونو منځ کې یو ځای نه بل ځای ته منډه کول. هغه دوه غرونه کوم مکه کې دي او شاته موږ د صفا او مروه نومونو سره پیژنو. او کله چې موږ د دې تاریخ ولولو نو موږ ته معلومیږي چې د سعی وروسته مقصد رزق لټولو، یعنی د خوراک او اوبه لټولو. سبحان الله. کله هم موږ د کعبې زیارت ته ځو نو موږ ته وځل دا کول لازمي دي. یو ښځې سنت باندې عمل کیږي او هغه ښځه ده هاجر علیه السلام. او د هغه ښځه ده چې خپل ماشوم دپاره اوبه لټولو له دومره خواري کړې وه. یعنی کله پورې چې تاسو د ځمکې باندې یې تاسو به د خپل رزق دپاره ډېره سخته خواري به کول پروزي. او کله چې تاسو ژوند کې څه کار وکړئ او ناکامه شئ نو ناهیلتیا مه کوئ. که تاسو ناکامه هم شئ نو الله به تاسو له هغې ځای نه رزق راکړي کوم ځای نه تاسو سوچ به هم نه کړی. نو الله باندې توکل کول زده کړئ، ځکه چې هغه خو رزاق دی. لږ تصور وکړئ چې دا مکې داسې ځای کې اوبه موندی کېدل څه ممکنه خبره نه وه. او دې ښځې هلته منډې بولې چې اوبه موندی شي، ځکه چې هغې له الله باندې توکل و. او ابراهیم علیه السلام هغوی له هلته یوازې پرېښی و. هغه یوازې وه ځکه چې د الله حکم و. نو ځکه هغوی د خپل ښځه او ماشوم هلته پرېښي وو. او که نن موږ خپل ځان ته وګورو چې کله موږ د خپل کورني له پرېږدو ځو نو موږ چېرته ځو؟ نو موږ هغې ځای ته ځو کوم ځای کې موږ د الله نافرماني کوو. نو موږ ټولو څنګه خپل وخت برباد کړی دی او د دې سم استعمال نه کوو. نو تاسو هغې ښځې ته وګورئ، هغې نه ده خواري کول زده کړئ، نو الله به زموږ رزق کې به برکت واچوي. که تاسو داسې کوشش هر وخت کوئ نو تاسو به ګورئ چې تاسو باندې به د نعمتونه باران په شان وریږي. خو دا هغه وخت به کېږي کله تاسو الله له به خپل مقصد جوړ کړی وي. خو که تاسو د دنیا وروسته لاړئ نو دنیا به تاسو ته نه راځي. ولې؟ تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدینار تعس وانتکس واذا شیک فلانتکش. هغه کس خپل څومره تاوان کوي کوم د درهم او دینار عبادت کوي. که هغې لاس کې ازغی هم ښخ شي نو هغه هیڅ نشي کولی، خپل ځان سره مرسته نشي کولی. نو ولې؟ ځکه چې هغه تکلیف لرې کولو والا الله دی، ستاسو پیسې نه. نو مال او پیسې سره د انسان تکلیف نشي لرې کېدی. نو موږ دعا کوو که څوک هم ناروغه وي الله هغې ته جوړ کړي، که هغه دولتمنده وي او که غریب. نو الله موږ ته دا ویل غواړي چې زما بندیانو د هر شی مالک زه یمه. نو هر شی باندې زه اختیار لرم. که ته غواړې چې هغه تا ته میلاو شي نو ما ته نږدې شه. خو حقیقت دا دی چې موږ هغوی خلکو ته خپل مسلو دپاره ځو که موږ سره هیڅ مرسته نشي کولی، کوم زموږ د مسلو دپاره هیڅ نشي کولی. هغوی خپلو مسلو غمونو کې نښتې وي او موږ نه هم زیات کمزوري وي، او دا هم کیدای شي چې هغوی موږ نه اول مړ شي. نو دې نه موږ ته څه معلومیږي چې ستاسو د غمونو علاج، ستاسو د مسلو حل یوازې الله سره دی. نو تاسو ماته وښیئ چې تاسو سره دې لار په ځای بله کومه لار ده. نو تاسو سره نور هیڅ لار نشته. که تاسو د دنیا کې ډېر طاقت لرئ، ډېر دولت لرئ او ډېر ښکلي یې، خو بیا هم تاسو له به د هر څه یو ورځ پرېښودل پروزي. او هغې ورځ به تاسو الله ته بیرته ځئ. نو موږ هغې ورځ دپاره څه کړي دي؟ او دا خبره موږ ابراهیم علیه السلام نه زده کوو. کله الله هغوی ته ویل چې قرباني وکړئ نو هغوی قرباني وکړه. نو موږ داسې تیاري کړې ده او که نه چې هغه موږ ته څه هم ووایي او موږ وکړو. که تاسو او ما سره به دومره علم و نو موږ به پوهېدو چې موږ د حلال ګټه ولې کوو، موږ لوستل ولې کوو، الله موږ ته د هر شي نه ولې ویلي دي، الله موږ ته د سهار پاڅېدو نه ولې ویلي دي. نو تاسو ته به د هر شی کولو فایدې ښکاري او غیر مسلمانان هم وایي چې د دې فایدې شته، چې اسلام کې د ټولې خبرې څومره ښایسته دي.